اوكي بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مدرسه وین ورډ کې تیر ځل مو وین ورډ رسول او د ریفرنسز پورې سیدا نن میلینګز مو البته ویل او د کریټ ګروپ دی نن راځو ورته وایي چې سٹارټ مینمر څه کار کوي په دې کې هم سٹارټ مینمر چې کوم یو دی په دې کې هم لیټر یا لیبل یا انولپ د دې ځنه هم موږ خستلې شو سیدا د دې وروسته موږ سره سلیکټ ریسیپینټ دی معنا دا دی دلته تاسو هغه ریسیپینټ معنا ترلاسه کوون کی ته ویل کیږي سیدا هغه ترلاسه کوون کې دلته تاسو ورته ویل کیږي ریسیپینټ معنا دلته تاسو در سره پرېس باندې ګور یو ساده مثال ورته دا د دې لپاره چې راته یو کس وایي چې زه غواړم چې شي جوړ کړم سرټیفیکیټ جوړ کړم یو کلیک باندې ما ته مثلا 50 نفر دي 15 نفر دي را سره هغه ته زه غواړم سرټیفیکیټ جوړ کړم سیدا نو دلته تراشه ټایپ ا نیو لیست دلته یو نیو لیست مو سره کچې تاسو د هغه کسانو نمونه مخکینی وي نو یوز ان ایگزیسټنس چې شه دی لیست مخکینی لیست استعمال کا کچې چوز فرام آوټلک کانټاکټ آوټلک یو راغی کانټاکټ راخلا نو دلته مراشه ټایپ ا نیو لیست یو نو لیست سره کوم سیدا دلته ټایټل او فرټ مو دا شین زو ورته زمانه کوي راشه د کسٹمایز کالم سره راشه پرې کې ټایټل دغه نورته ټایټل لاته ډیلیټ کړئ راشه دې جنا ډیلیټ باندې کا اول نه مې کار لاس نه مې کار کمپنی نه مې نه کار راشه دې جنا ډیلیټ کا کوم څه چې ته نه لري کې هغه ډیلیټ باندې کړو کوم څه چې لګي هغه ته نه پیرو زما اډرس هم نه لګيږي سیدا بلا خبر سیټي خار میں هم دلته تینه نه لګيږي سټیټ کوم ایالات دا مې هم تینه څنګه کیږي نه لګيږي سیدا دغه پات نور ټول غواړم چې څنګه کما ډیلیټ کما سی شو او زه غواړم چې دغه هم دې کنه دا زری نیم کما چې وکم رینیم دې ته نو مرتور کوم دې څه شو نو مرتور کوم فار ایگزامپل ګریډ مقام چې کوم دی راشه دې نه اوکې باندې په هغه راشه کې شو دلته راشه دا باندې څنګه کار دې نه دا ډیلیټ کا دا هم څنګه کا ډیلیټ کا راشه وز دلته تو ګورا وز فقط نوم پاتې فرست نوم فار ایگزامپل وای نوم راته جلال شو فار ایگزامپل جلال یو نوم شو را سره سیدا دې په ټیپ باندې کلیک وکړه لاس نوم میرا جلال شي فار ایگزامپل ورته وایو چې جلال مومن شو مومن ورته وایو ټیپ باندې پوښ کته څوم ګریډ اخستې دی پاس یا پاس دې کې پیل دې زوټم پاس دې را سره چې دی پاس ټیپ باندې پوښ کله اندر راځي بل څوک خان چا فار ایگزامپل خان چې دی جان خان جان ته هروشي جان دی پاس ناکام دی کې کامیاب شوی دی پاس روټم پاس دی ټیپ باندې برازي بل څوک فار ایگزامپل کمال سې شو کمال مې راوست دا د تخلص یې دی د روټم جم د تخلص کمال خان فار ایگزامپل خان تخلص دی دا مختصر فعل شوی دی چې دی فعل شوی ټیپ باندې کلیک کړ دلته راشه بل څه دی مختصر ورته ما فار ایگزامپل جان نصر واغلا جان د چا تخلص جان خان دا څنګه د مختصر پاست کامیاب شوی دی سره بس راشه دلته ک نیو انټری یو نیو انټری باندې هم تاسو دې نه مختصر شي ک فایند پام دې کې تاسو یو څه پیرا کوی نو راشه فایند باندې کوي ک ډیلیټ انټری دا انټری مختصر ډیلیټ تا کنه ځوانم دا مختصر اضافي ځوانم ډیلیټ کوم راشه ډیلیټ انټری باندې کوي کدا ګورا دې نه یې څنګه برابر شي ډیلیټ شي راشه دې نه اوکې باندې کوي اوس ګوره موږ هم مېنمر ځانه دی اخڅ کنه دا وایي ته چیرې سیف کې زوت اغه نمونه موږ لیکل کنه هغه چیرې سیف کوم په ډیسکټاپ کې کوم چې شورت ورته نیمز فار ایگزامپل نیم جوړته وای مدرسه کوم راشه دې نه سیف باندې کلیک سیف شو الله سره سیدا ګوره دا نور را سره کار وکړو زبر شمال ته به سرټیفیکیټ وګورم هغه سرټیفیکیټ کې به عملی راوړو سمرا اوکې دا مختصر فار ایگزامپل چې دې مختصر یو سرټیفیکیټ دی سیدا زبر شمال دې چې زغواړم ما چې دلته یو انټری ورته ورکم دا دې مختصر کنه چې چیرته راځم مې سره راځم په لینک راځم سلیکټ ریسیپینټ اماغه یوز ان ایگزیسټنس کوم یو هغه چې ایگزیسټنس ور سره استعمالو مرته ما سره په ډیسکټاپ باندې پروت دی چیرته ډیسکټاپ باندې سره پروت دی کوم یو دی ورته وای مې چې رسټ شنو موټر کړو نیمز موټر کړی دا دی نیمز یې سره راشه دې نه انټر باندې کلیک کړ خدل ته زغواړم چې راشه دلته سره راغی کنه دې کې تراشه ورته راشه ایډیټ ریسیپینټ راشه دلته چې وکا سوري دلته راشه تاسو راشه ایڈریس بلاک ته البته انسرټ ته راشه په دې چې څه ټایم فرست پیج دلته راشه لومړی پیج راشه لومړی نیم راشه فاصله ور سره ورکړه چې ور سره کا فاصله دلته راشه به چې وکا ورته راشه انسرټ منمه راشه ته لاست نیم راشه راواله سې شو دلته به نو مو لاست نیم در سره خپل راشي سیدا وز دغه ته زغواړم ما چې په دې ځای کې دی ان ایکستراډینری پرفارمنس زاري کنه یا زه ته غواړم ما چې دې کې لګې ډیټا والم دا ان ګاډ ګور دلته ورته وایم کنه and his result is
فور ایگزامپل پاست تشي دلته پاست به راشي کنه نو راشه گریټینګ ته البته باندې موږ چې واچو ګریډ واچو کنه دی باندې انټرمان کوي ان چې ان شو کیس کوي وز دا موږ واغسه تر راشه دلته وز غواړم چې ګورم چې آیا هم داس شوی دی کنه راشه دلته نوم دی کنه دلته لږ راشه دی باندې کلیک اول پیج یا تر راشه دینه مخکې نه پریویو تر راشه چې دی دلته پریویو ریزلټ باندې کلیک نو ګوره وتراغه خان جان ان هیز ریزلټ از چې شي پاس دی کنه راشه ته ما دویم ته ګوره خان جان ته پاره کنه تا ول سره واړه اول ګوره جلال مومن د پاره ها دا څنګه شو پاشوي دی خان جان نصر واخلا بل چې موږ سره کمال خان څنګه و پیلډو راشه بل ته ګوره جان خان دا ګوره دارا سره وای پاس دی سی شو چې تاسو سره نور دي زه نور مثلا کوي شي و دې خېګنه شي دې خېګنه تاسو لکه نه چې تاسو سره موږ سره وخت څنګه کډ کم ونی اوس څونه پرته یو دم باندې مان شي وکړو سرټیفیکیټ جوړ دي بل خبره ایډیټ ریسیپینډل د غواړم دې کوم نمونه کې تغیرات راول ما یو ټیم یو رات لري کا یا ایډیټ پکې راولم یا ترتیب کولای شم یا کې سورټ کوم ما یا فلټر کوم په لګوم فایند ډوپلیکیټ یا دې چې دوه نمونه راغلي بیانوم هغه ځتنه لره کوم ریفاین ریسیپینډ او کولیټ ایډریس په کوم یو چې لګوي تاسو هغه ریزن کې لګول شي مثلا نمونه ورکړه هغه کې زغړ میډیټ وکم صحیح شو هغه ځنه میډیټ کولای شي یا دې ځنه غواړي تاسو دا دې ځنه مخه ورته راشه کلیک ورته لره کنه دا ور سره نه خایل صحیح را بل خبره هایلایټ مرج فیل څه معنی دغه فیل چې ما پکې ور کړی دي دلته مېلین کې موږ دا ور کړل کنه دغه فیل ته هایلایټ کوم نه دار دې ته یو کر خرات راکا ګور کر راکا ایډرس بلاک په ایډرس بلاک کې موږ سره خی چې په کوم ډول ډیر سره خورل شي وس کمال جانو کنه تو ګور کمال خان دې موږ سره دې شکرونه دي آیا فقط کمال خورل شي که کمال خان دی خورل شي کاما او دا شان دې ور سره راشي کې درانه شي دې ځنه داسې ډولونه دي صحیح ایڈریس بلاک کې همدا خبره ده مخسره بل چې دی گریټینګ لاین څه تور کیږي آیا وای د دغه نوم مخ کې درته ډیر سر یا میډم دا شان در سره ولکم وسلو کوي چې ډیر احمد دا ور سره مخ کې راولم کنه راشل ته ګور ورته منا ورته نن یو مراوله کنه ورته راشل ته چې ور سره والا ډیر احمد ور سره والا ډیر سر ګوري ډیر کمال خان داسې ور سره راځي جاشوا په دې شکل کې سره والم ک کامور سره شي یا کومه سي کامه دې ور سره شي دې سره سینا نو ګوري داسې پریوی ور سره راځي چې ته کې باندې وکړه وخت چې شو اصل کې دې ذکر سره راغی دا څه کې موږ دغه زبراشمو انټر دې ځکه موږ درې کومه گریټینګ لاین کنه زما ورته مراشه ډیر امداد سره وخای دې ځنه اوکې کا اصل کې دا چې موږ کله سی ډیزاین کو کنه دا ډیزاین اصل کې مخکې نه شوی دی دا دې کله چې تغیرات کې چیر راځي کنه ځکه چې فور ایگزامپل شو ولیکم چې نیم سی شو فور ایگزامپل دا سی شو بل چې د مخسره دلته براشه دلته ورته ایډیټ ریسیپینډ را سره واچو کوم یو ایگزیسټنس خاصه ورته مراشه ایگزیسټنس د معلومات خپل یو ما سره دی په دې کې کوم یو نه سره ډیسکټاپ باندې پروت دی ته نیم په نوم ما سیف کړی دی سره شته دی اوکې باندې کو دا را سره راغی زه غواړم دلته چې را سره شي زړ منفي لومړی را سره نوم راشي بیا هغه نه درسته چې راشي دا لاست نیم دی را سره راشي صحیح شو دا لاست نیم را سره راغی کنه انسرت باندې کلیک کړ خلاص نیم را سره راغلی دا را سره راغی and his result دا اصل کې چې لیکي تاسو بیا د فرض result is تشه فور ایگزامپل پاس دی کپل دی تراشه گریټ راشه پاس دی دا شو کنه د دې تل پریوی باندې کلیک وګوره نمونه خپل ور سره راغله جلال محمد دا وګوره نیکس باندې کلیک بل راځي زور ته مرتم نراشه د جلال سره مخ کې باید لګ ډیر راشي گریټینګ لاین تراشه ډیر تراشه راشه دې نو تن خبره شي چې ډیر ته هم اټ میک کنسرن راشه دې نه اوکې کا نو ول نه کلیئر درازه ما گریټینګ لاین هم اټ میک کنسرن فقط جلال لپاره جلال محمد یې په دې شکل کې چې میچ فیلډز ګری خزبره شمولته ما جشوا په دې شکل کې گریټینګ د کوم یو سره واخلي 2 او نه او ورته مراشه 2 د سره واخلي اوکې باندې کلیک نو ګورې دلته ګورې ډیر جلال پام باندې ورته ډیر جلال محمد دا باید موږ دې ذکر سره واخلو سینا نو دا کار وکړي سره انسرت فیل کوم دغه ځای کې دغه نمونه موږ راوستل شي په دې ساګر دي نمبر شي به تخلص راشي به ګریډ شي تاسو نورم د دې نه جوړولای شي رولز او قوانین د لري خپل رول دی اس کو اف او دا به موږ په فارمولې غونډې شي په ایکسل کې وایو بیا میچ فیلډ کې دي دا میچ فیلډ چې کوم فیلډونه لري سره میچ کې وو دې کوم یو کارولای فرست نیم مو کارولای کنه او لاست نیم مو کارولای هم دا ګریډ مو کارولای سیدا دلته ګوره چې تاسو بیخي اول ته ځین دی باندې کې بیخي اخر ته ځین راشي لرم باندې کې سیدا بیا تاسو راشي دی باندې یو باندې غوښتل شي دی سیدا
زغواړم بیک لاړ شم وګوره پریویس ریکارډ او چې دی اپکمینګ ریکارډ یا نیکسټ ریکارډ چې ورته ویل کېږي داسې ورته فایند ریسیپینټ یو کس تاسو پیدا کوئ نوم دلته ورته لیکئ چې دغه را سره پیدا کا چیک فار ایررز که چېرته غلطي کوي هغه غلطي چې تاسو ګرځېدلی چې نه غلطي هم پیدا کولی شئ که فینش اوس دا موږ جوړ کړ که نه د ټایم فینش یې که را سره راشي ایډیټ انډیویژوال ټاپک هر یو بیل بیل را سره ایډیټ کړه سره ډیزاین اوکې باندې کلیک وکړه نو ګوره دا ورسره یو څنګه وشي اوس به ورسره څه شوي موږ یو ډیزاین کړ که نه چې مو کړه یو موږ ډیزاین کړ خو دلته موږ سره څو راغلي 4 پیج راغلي ولې 4 راغله هلته خو ما یو ډیزاین کړ که نه خو نومونه خو ما ورته 4 ورکړي که نه او ما اخري کې چېرته وکړ په دې میلینګس کې مې ورته ویلې چې مرج یې کا ډیزاین څنګه کا ولېږه صحیح نه مشکل پکې شته دی ښه نو موږ سره مرج کې هم دا خبره ده بیا ایډیټ ټول یو دم پکې مرج کېږي سیدا چې هغه یو دم تاسو لیږلی شي او بیا پکې فاینل دی چې مقصد مکمل یې کوي بندې کې نو دا موږ سره میلینګ سټیپ او نیکسټ کلاس کې انشاءالله ریویو ټیپ ته نه ووایو کوم مشکل شته ګوره فینیشینګ مرج وګوره پرنٹ ډاکومنٹ دا ډاکومنٹ تاسو څنګه کوئ پرنٹ کوئ کنه سند ان ایمیل ایډرس کې چیرې ایمیل ایډرس کې چاته لګې دې ځنه لګلی شي صحیح ده ها بس نن پر هم دوه